ووټ چاله راکړی تاسو ووټ عمران خان نه او پیپل پارټي یا نور چې کوم دی نه نه هغه غلی دی هغه ولې ستاسو خیال سره 2025 کې مهنګائی کم کیږي کہ نہ नहीं जी ज़्यादा चला कम जाके दा महंगाई खूब 2025 के नोरा ज़्यादा चला نوی کال کې دا ولا پکار دي چې د عوامو له روزګار ورکړي عوام چې کوم دی هغه په ډېر مشکل سره کار برابر کړي ځان له دی روزګار ته نه پرېږدي دي ځینې خلک اوچتوي السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ ابسین خبر زه مې تاسو خوست ادریسا نن زموږ ټاپک دا دی چې 2025 کال روان دی دې کې حکومت له څه کول پکار دی راځه چې خلکو نه رایه الو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی جوړ څه نوم دی حمید حامد بھائی تاسو بتاوئ 2025 کال روان دی نوی کال دی دې کې حکومت له څه کول پکار دی یو تجویز ورکوه حکومت دغه حکومت دی چې غلو په لاس کې دی د غلو په لاس کې حکومت دی نو مخکې نشي تللی ترقي نشي کوی دا او چې ورځ د ورځه به دا خرابېږي چې دا داسې د غلو حکومت یې دا دغه سره سید کېږي هغې پورې به صحیح شي څو پورې عمران خان جیل نه راخلا شي بیا به صحیح شي انشاءالله ستاسو خیال سره عمران خان کله رها کېږي عمران خان اوس د 11 تاریخ ویلی دی ویل چې ټرمپ ولا شکست ورکړی دی نو ګوري به چې کله به خلاصېږي او دغه 11 تاریخ یاد کړی دی دغې پورې خلک په تمه دي نو چا یاد کړی دی یاره دا ټرمپ د سیټ او ته ټرمپ ویلی دی څومره یقین دی نو یقین خو داسې نه دی په کار خو دلته حکومت د غلو دی نو مشکل لکه راخلا شي ستاسو خیال سره کله راوځي هغه لا پته نه لګي چې کله به راوځي خو خلک وایي چې راوبه وځي نو ووټ چاله راکړی تاسو ووټ عمران خان نه او پیپل پارټي یا نور چې کوم دی نه نه هغه غلی دی هغه ولې ولې غلی دی څه پاکستان غلې کړې ده؟ غر کا پاکستان بیړۍ غر کا دا وګوره دا حکومت د غلو حکومت دی دا خو ارزاني راوړي مړه مړه ارزاني دا ارزاني ده څه ولې نه دی هغه وی بجلی بل کمی راځي دا وړو کې 68 کې دی اوس دا ارزاني ده وړه 2000 تر وړه ده دا ارزاني ده مریم نواز وی چې د ارزاني راوړم مریم نواز چې ته نه ارزاني راوسه یا غزان لغلا ده د پنجاب ته وګوره سی حکومت ریړۍ دي د ورځې اوچتې کې ماښام له نو هلته وله بېرته واپسي مو له نه ورکوي نوی کال کې حکومت څه رای ورکوي نوي کال کې دغه ریا ده نو چې د غلو حکومت دی هېڅ ترقي نشي کوی هله به ترقي وکړي څو پورې عمران خان نه یې راخلا شوی عمران خان راخلا شي بیا به ترقي وکړي عمران خان راشي بیا ترقي شي څنګه نو هغه له هر ملک قرض هم ورکوي هر څه وله کوی شي غون خلک عمران خان څه ولاړ د غلو څه څوک ولاړ دی آیله کوم راویږي هم غونډې عمران خان څه ولاړ دی عمران خان حکومت ملاویږي بیا خود ته ملاویږي او هغه جیل کې دی نو څه به ورته میلاو شي چې جیل کې نو هله به ورته میلاو شي جیل نه راخلا شي ورته میلاو به شي څه پیغام ورکوي عمران خان لا عمران خان له دغه پیغام ورکوو چې جیل نه راغلی نو بس غونډو څه ولاړ ایستو السلام علیکم वालेकुम सलाम जी څنګه یې खैर दे अल्लाह करम दे تابوتونه هدي शुक्र अल्लाह पाक څه نوم دی ताहिर खान طاهر خان کال 2025 روان دی دې کې حکومت له څه کول پکار دی حکومت لجی دا کول پکار دی महंगाई دې کم کی بلونو غار تر خیال راولي عوام ډیر زیات تنگ دي دلته یو کا 0 روپے دیاړي راړي هغه کور خرچ نه چلےږي بلونو کم جنا غارا کی 0 روپو کې دوله پکار دی دا یو بل غاره پری دی یو بل پسې پری د سیټونو غاره پری دی عوام غار تر خیالو کی عوام لوګرم مرشو د بارنی حکومتونه بارنی څومره ملکونه دي یو وخت پاکستان د کم پاکستان سره خان دي لګیا دي ټول کې کټیا ملک زموږ دورا وشتو ملک غار د دو خیال نشته عوام ته د دو خیال نشته دوله پکار دی عوام غار ته خیال کی महंगाई غار ته خیال کی 2025 راغې دوله پکار دی د عوام لپاره د خکی 2025 د بلونو چې کم دی کنه ډیر زیات لوړ دی بلونو دوله پکار دی کمول महंगाई لپاره دوله پکار دی چې महंगाई غار ته خیال کی ټیک ده د دو حکومت دی موږ خوشاله ټیک ده د دو حکومت راغې دوی عمران خان پسې لګیدل دوله پکار دی عمران خان دغه پری دی حکومت غار ته خیال کی ټیک دی هغه دنه دی هغه تاسو دنه کړی دی هغه تاسو څه اخلای دی غړي عوام غار ته خیال وکړه کنه عوام تاسو لوګ نه مړکو بلونه تاسو دمړه راکو کور خرچ نه چلےږي بلونه راکې جات کې لوګ نه مړېږي ستاسو خیال سره 2025 کې مهنګائی کم کیږي کہ نہ नहीं जी ज़्यादा चला कम जाके दा महंगाई खूब 2025 के नोरा ज़्यादा चला कमोल खुद दो नु मिनिश्ते दक्का मंगा वो दूल्हा पकार दे कि जो टूल उमर ला पाने दो हुकूमत की आवाम दकार दा ख्याल की
महंगाई दे कम की बिलनों गार तरह ख्याल की बिलनों दे कम की हुकूमत द दूई दे दूर लोग हुकूमत ना अख्तले छी बिया वाले कम के बा आवाम खुशहाली आगर दगई जो इमरान खान आवाम बल्ला पाड़े खाओ सो बोले आगाओ इमरान खान मुंगा 2200 1800 2000 नजात बिल बिजला ने ला कर दे ददू हुकूमत के मुंगा 10,000 12,000 8,000 15,000 तेरा कम मुंगला बिल न राजी आया ستاسو خیال سره کومه حکومت راشي دا مهنګای کمیږي हुकूमत मुझे अखकारी लिखा दे इमरान खान पर राजनू महंगाई पर कमी दूर न कमी की लिखा था ستاسو خیال سره 2025 کې عمران خان بار راځي रातल पकार जी अल्हम्दुलिल्लाह वन रातल पकार दिया अगर जी हमरा यकीन दे। लीडर दे अल्लाह को बस अल्लाह मंदा ढेर यकीन दे मुंगला जी खदू भी दी खा इमरान खा भी खदे पर आगे हुकूमत के मुंगा दगा वेल गोर वारू के 1800 2000 नजात मुंगा बिल न रा कर दे रज अशपा मुंगा बिजलियां ने अर्थ इस्तेमाल कर दी दे के खुद दमड़ा बिजली भी नहीं दमड़ा दगा भी नहीं 10,000 12,000 15,000 न कम बिल न राजी मुंगला मुंगा जे 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाओ दे के जज के बस आतू रोड़ा खुद दूल्हा बिल न राखो صحیح ده ډیره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې الحمدلله الله شکر څه نوم دی نصیر الله نومي ضرور رسول الله بھائی تاسو ماته دا وایا دا 2025 کال روان دی د کې حکومت کو څه کول پکار دی بھائی دا نوی کال دی د حکومت له دا کول پکار دی طریقتي کارونه وکړي ځکه چې عوام ډېر ذلیله شوي دي په 2024 کې هم مهنګایي پې تېره شوه اخوا دېخوا څومره کارونه تېر شو اوس نوی کال چې بجټ وباسي که نه پکار دی چې د عوام لپاره ډېر زیات بجټ وباسي او مهنګایي پکې کمه شي بلکې طریقتي کارونه پکې وشي عوامو ته پکې پیدا ویلاو شي کوم حکومت راشي دا مهنګای کمیږي نو حکومت که هر یو وي که نه ټول زموږ د سر ګلونه دی ټول ښه دي که نواز شریف دی که عمران خان دی هر یو حکومت دي لیکن چې د عوام ته ګوري که نه هر یو حکومت کې زموږ لپاره ښه دی ټول زموږ لپاره صحیح دي ستاسو خیال سره چې د عمران خان کله بار راوځي عمران خان موږ خو چې اوس راوځي او خو بس حکومت دی او هغه خپل دغه دی نو چې هغه کیسونه میسونه حل شي نو خامخا به راوځي ها السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی الحمدلله څه نوم دی عبید الله عبدالله بھائی تاسو ماته دا وایا د 2025 کال روان دی دته حکومت کو څه کول پکار دی نوی کال کې نوی کال کې دا ولا پکار دي چې د عوامو له روزګار ورکي عوام چې کوم دی هغه په ډېر مشکل سره کار برابر کړي ځان له دی روزګار ته نه پرېږدي دې ځینې خلک اوچتوي ډېر تکلیفاتو سره مخ وي د حکومت دپاره دا پکار دي چې خلکو له کارونه ورکړي روزګار وله ورکړي او دې کال کې ارزاني راځي که نه ګراني پاکستان کې خو ډېر وخت نه چې کوم دی ګراني روانه ده ارزاني نشته دی کوم یو شي ده چې ورشي خرچې نه پوره کېږي ګراني ډېره ده دا خلک چې وي چې نه دی اوس خو ګراني نه دی ارزاني دی داسې صحیح دی که نه نه کم د ارزاني خو موږ ونه لیدله هسې فضول خبرې دي څوک هم چې وایي هغه د حکومت خپل کسان هغه وی چې پټرول ارزان شوی ده اوړو ارزان شوی ده دا صحیح وي نو کم دي چې ارزان شوي موږ خو نه دي لیدلي نه لیدلي ارزان هم شي نو 2-3 روپۍ ارزان شي 60 روپۍ ګران کي نو ارزان ډېر شي که ګران ډېر شي دا کوم حکومت راشي دا ارزاني راوړي ها دا کوم حکومت راشي دا ارزاني راوړي حکومت هم ټولو چې کوم یو راشي هغه د یو نه زیات د بل نه زیاته ګراني راولي هسې وایي دروغ وایي تاسو له کوم حکومت خوښ لګي موږ ته عمران خان والا هغه راشي بیا ارزاني راشي ارزاني به الله راولي دا زموږ د خپل عملونو وجه ده کله راوځي ستاسو خیال سره بار انشاءالله قریب جلد به راوځي انشاءالله او یقین ده پوخ یقین ده انشاءالله څه رای ورکوي حکومت لا حکومت له دا ورکوي چې د غریبانو خلکو ته د روزګار وله ورکړي خلکو سره ظلم نه کوي او ډېر ظلم زیاتی راغستلی دی خلکو دلته پښتنو سره ډېر ظلم کېږي غریبان ځان له 500-600 روپۍ ډېر په محنت سره وګټي او هغوی د دې ډېر په اسانۍ باندې 4,000 5,000 10,000 یو کس نه هغو نه پیسې واخلي په ډېر په مشکله سره وګټي هغوی د ډېر په اسانۍ باندې والي وی څوک دا ډولفین والا دی دا پولیس والا دی دا کمیټۍ والا دی دا اوس وګوره یو کس دغه شاپرې راغستي دغه ویسي نو دغه غریب خو ټوله ورځ کې 500 روپۍ خرڅ یې نه کلی هغه نه 15,000 روپۍ والي 10,000 روپۍ ترې الي اول ته په تاڼو کې شپې کوي دلته په مشکلاتو سره سر یې د ډېرې کرایانې خرچې مهنګیانې دغه رپټسونه وروج څه دي صحیح ده ډېره مننه جی ناظرین تاسو هلکه رای واورېدل خلک وي چې نوی کال کې حکومت ته پکار دی نوی نوځوانانو ته نوکریان ورکوي جاب ورکوي دې سره ستاسو کوم شخص ماته ضرور وایي تاسو څه رای دی دې سره خپل میزبان ادریس خان ته اجازت ورکوي الله نیک